السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې پیاز خوړل دا څنګه دي. محترمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی. ابي سعید خدري راته وایي خیبر چې فتح سو نو موږ هغه پیاز وخوړل ځکه والناس جیاع، انسانان ډېر وږي وو نو دوی ډېر پیاز وخوړل. صحابه کرامو بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ورغلل نو هغه بوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو احساس کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا دغه درخته وخوړله دغه خبیثه درخته زموږ مسجد ته دې نه راځي نه راژوندی کېږي. نو صحابه کرامو دا سره وویل چې نو د دې خوراک حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یا ایها الناس انه لیس بی تحریمه ما حل الله لی، زه هغه څه نه حراموم چې الله جل جلاله حلال کړي، ولکنها شجرة، دا یو درخته ده دا بویه ماته خوند نه راکوي. صحیح المسلم جلد اول صفحه 209 باب نهي عن اکل الثوم، دغه رنګه شرح د مسلم جلد اول صفحه 209 او دغه رنګه فتح الملهم جلد دوم صفحه 150 کې وایي چې خوړل د پیاز دا روا دي مباح دي، خو لیکن داسې د مسجد سړی ځي یو داسې مجلس ته ورځي چې خلک ته تکلیف ته رسېږي نو بیا یې خوړل مکروه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حمایت لطفا چینل हमारा सब्सक्राइब करें.